د فیشندارو اسونو او سپو په هکله به تاسو اوریدلی وي، خو د پنشندارو سپو او اسونو کیسه په اول ځل تاسو سره کوم. په دې کې شک نشته چې سپیان او اسونه د شورو نه د انسان ډیر نږدې ملګري پاتې شوي دي او قریبا په هر معلوم دور کې انسانانو د سپو او اسونو نه ښه کار اخیستی دی. رښتیا خبره خو دا ده چې دا دواړه ځناور ډیر وفادار او خپل کار سرته رسونکي دي. جنګونه دي که سفرونه، بو جوړل دي او که د مزې سورلی کول، اس په هره موقع حاضر دی. دغه شان سپی هم دی، څوکی وي او که حفاظت نمایش وي او که د حسن مقابلې سپي د انسانانو د خوښې ځناور وي. دې دواړو ځناورو ته د نورو نه زیات د قدر په نظر کتلی شي او د سپي او اس د خوی خصلت مثالونه هم ورکړي دي. د دوی د خوراک، څښاک او خصمانۍ د نورو څاروو نه ډیر خیال ساتلی کیږي. د تازه ترینو اطلاعاتو مطابق د یورپ ملک پولینډ کې حکومت د خدماتو ورکوونکو اسونو او سپو دپاره پنشن مقرر کړی دی چې دا شان دا ځناور د سرکاري خدماتو نه د ریټایر کېدو نه وروستو د مالی ستونزو، خوراک څښاک او علاج معالجې د سهولتونو نه محروم نشي. خبر دا دی چې اسونه او سپي د سرکاري ډیوټۍ نه د ریټایر کېدو نه پسته هم هغه شان په کلار ژوند تیر کړی شي. هغه اسونه چې سرکاري سورلی پې شوي وي یا هغه سپي چې څوکۍ یې کړي وي یا بیا د جاسوسۍ او معلوماتو کار یې کړي وي، ټولو ته به د ریټایر کېدو نه پس باقاعده پنشن ورکړی کېدی شي. خو دا هر څه د یورپي ملک پولینډ خبرې دي. زمونږ په اسلامیه جمهوریه پاکستان او بیا په ریاست مدینه کې سرکار لګیا دی د انسانانو پنشن هم ختموي چې ټول عمر یې د سرکار کارونه کړي وي او دا هر څه د خپلو مغربي ډونرز په وینا کوي. څومره د تضاد خبره ده چې د انسانانو پنشن ختمولی شي او د سپو او اسونو پنشنونه مقررولی شي. او موږ تاسو کتی شو چې روزانه د صوبایي اسمبلی مخې ته او په اسلام آباد کې کار کوونکي خلک لګیا وي په سرکاري عهدو ناست او که ریټایر شوي وي د خپلو پنشنونو د جاري ساتلو دپاره او په هغې کې د اضافې دپاره درخواستونه هم کوي، جلوسونه هم وباسي، جلسې هم کوي او درنې هم ورکوي. او ډیر مشران د حکومت په ناخوښۍ جیلونو ته هم تللی دي او دا پخوانۍ خبره نه ده، سخت کال هم دا تحریک شروع دی. هغه د شاعر خبره، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی.